سلامونه او احترامات قدرمنو کتونکو یو ځل بیا د ریاض غفور شروع شوې یوه لړۍ په ټوکو ټقالو کې دی ورته سیلفي مشاعره وی هغه د پیښور نه تر سواته ورسېده او نن موږ راغلي وو پښتونخوا ریډیو یوه ډېره معتبره پرسټیجس اداره ده زموږ دپاره زموږ المامیټر کې هم راځي هغې کې ولاړو ډېر محترم اباسین صاحب زموږ ډېر خوږ ملګری دی په شعر مین دی په ادب مین دی او دغسې رحمان نادان ځان له د ادب دپاره ځان داسې نادان کړی دی ته به وایې که دا د ټولو نه لوی هوښیار دی او دغسې زمونږ ډېر خوږ یار ریاض غفور په ټوکو ټقالو کې د ادب بلها خدمت وکړو ریاض غفوره دغه شعرونه دې تا ته هم ډالۍ وي اباسین صاحب ته رحمان نادان ته یو څو شعرونه دي چې د بم او د بارود چې کاروبار دلته وي د بم او د بارود چې کاروبار دلته وي پښتون به نو بیا خامخا غدار دلته وي د بم او د بارود چې کاروبار دلته وي پښتون به نو بیا خامخا غدار دلته وي او چې غیر چاپیره یو چرته انار دلته وي ظاهره ده چې سل به بیا بیمار دلته وي چې غیر چاپیره یو چرته انار دلته وي ظاهره ده چې سل به بیا بیمار دلته وي او نصاب کې چې د زیاده سوچ پرچار دلته وي په دې خاوره به داسې انتشار دلته وي نصاب کې چې د زیاده سوچ پرچار دلته وي په دې خاوره به داسې انتشار دلته وي او ګلچین چې په ګلونو کې مالیار دلته وي د ګل مخ به هم دقسې داغدار دلته وي ګلچین چې په ګلونو کې مالیار دلته وي د ګل مخ به هم دقسې داغدار دلته وي ډېره زیاته مننه کوم خوشحاله شئ ستاسو د مینې